زه حیران یم چې خدای پاک ته پونږ باندې دا عذاب ولې نه راولې خدای ما خو ټولې بونډریانې کراس کړې ای الله او بل یو دا خواست تاسو کوم په ټولو مسلمانانو باندې دا ویډیو ګورئ فرض عین ده چې دا به شیر کوئ ګورئ دا زما استاد ایمان تقاضا ده دا کم په دې کم دین اسلام پسې دا ملنډ کیږي او دا کم موس په دې ډانچه پسې چې دا ملنډ کیږي او دا غیر چاپیره دا خلک په تر ټول دي او دا ډول سرنا وته غږی اې دا الله بندا دا موس چې په چا پر شوي دي او دا موس چې چا راوړي داغه د وجنه خو ته په دنیا کې آبادی داغه د وجنه خو دا دنیا آباده ده سم خیال له کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ او دا چې دا کس الله اکبر دا سي ویلې او دا نخري پیخي کولې چونکه زه ګوره بیمار هم یم مداستر کې میرا پړسیدلی او نزله مې ډیره ده خو چې دا ویډیو مې لیدل یقیني بیګا ما خوب نه دی کړی چې خدای پاک اسنه چې عذاب را باندې راولي نو تاسو څه خیال لې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ او دا نخري پیخي کولې او خاطه اوس د خلکو پړق او دا ډول سرنا وغلې نو زما نبی بسوي دا هغه مونږ دی چې دا عرش ته تلې ما دا هغه مونږ دی چې د الله جل شانه په دربار کې زه حاضر شوی ما او د الله جل شانه د دربار نظر روانېدم او مال وی چې د الله محبوبه زما محبوبه دا مونږ یو خپل امت ته زما د سیړه زما در تراغلی زما کور ته چې څوک ملمه راشي او خاص ملمي زه خو ویم چې خپل غوښه ولا ورکم د زړه اوس الله جل شانه ملمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ای محبوبه ته زما د درنا دا 5 وخت مونږ 50 مونږونو دا منځونه یو څه خپل امت ته پاره نبی علیہ السلام وای دا هغه منځ دی چې خلک پس نخري پیخي کوي دا هغه منځ دی چې نبی علیہ السلام فرمای زما د سترګو خواله په مانځ کې دی دا هغه منځ دی او دا هغه سجدي دي چې دا تندې الله جل شانه ته لګي په دې بس نن خنداګانې کیږي دا هغه منځ دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د خانه کعبه مبارک مخ ته په سجده باندې پروتو